لغمان پوهنتون کې د زرغون بهیر ولایتي مسؤل او غړیو له لوري 200 نیالګي کېنول شول. لغمان کې د زرغون بهیر ولایتي مسؤل قدیر نقیخیل وویل چې د لغمان پوهنتون د زرغونېدو په موخه یې نن د یادې ادارې له مسؤل او غړیو سره یو ځای 200 میوه لرونکي نیالګي کېنول. څرنګه چې تاسو نن عملاً ګورئ موږ تقریبا 200 بوټي د لغمان پوهنتون سره مرسته کړې ده او دلته یې کرو او موږ د لغمان په هره برخه کې په سرسبزۍ کې امنیت کې هره برخه کې موږ ونډه اخلو او موږ د ټولو د لغمان او خصوصا دغه ځوانانو نه زموږ دا غوښتنه ده چې د لغمان د سرسبزۍ لپاره چې دغه فصل ده باید دغه وخت کې د لغمان د سرسبزۍ لپاره کار وکړي او همدارنګه امنیت لپاره تعلیم لپاره کار وکړي او دې نه هم زموږ مطلب دا ده چې محصل دلته چې درس وایي د درس ترڅنګ باید دلته تفریح وکړي، دلته مطالعې ځایونه موجود دي چې دا یو دشت باید دلته سرسبزه شي او خلک پکې آرامه او فضا باندې خپل درس وایي او خپل مطالعه ترسره کړي او همدارنګه د دې په ساتنه کې د لغمان پوهنتون د رهبرۍ هم دا غوښتنه ده چې باید د دې په ساتنه کې کوم مسؤل چې څوک دغه باندې باید تاکید وکړي چې دغه ونې اوس په کرلو کې څه مشکلات نشته، ونې به وکرل شي خو د دې باید ساتنه وشي چې دلته اوبه ورکول دي، نور کوم کارونه چې دي باید هغه ترسره شي تر څو دغه ونې تر تازه وي او په آینده کې دوی نه خلک ګټه واخلي. د لغمان پوهنتون رئیس ډاکټر اسمت الله دراني خوښي وښوده چې ورځ تر بلې د لغمان پوهنتون انګړ کې د نیالګیو د کېنولو پروسه تیزیږي. د زرغون بهیر د ټولنې او د دې نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره تقریبا د 200 په شاوخوا کې د نارنجانو، مرفانو، د بیرو مرسته کړې. موږ په نورو لغمانیانو باندې د لغمان په ولس باندې غږ کوو. موږ په راتلونکي نور پروګرامونه لرو. هغه نور پروګرامونه دا دي چې دغه سړک چې تاسو ګورئ دا سړک د جوړېدو چارې هم موږ ته را په غاړه دي. موږ غواړو چې د ولسونو په مرسته باندې دا سړکونه ورغو، پاخه کړو او همدارنګه د دې خلکو نه مننه کوو چې موږ ته دغه بوټي راوړي او په دې د پوهنتون په سرسبزۍ کې موږ سره برخه اخلي او موږ سره کومکونه کوي. الله دې ورته زندګۍ کې ثوابونه نصیب کړي. نوموړي وویل چې د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ یې سږ کال تر اوسه پورې 1300 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کرلي دي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.